د فرانسې ولسمشر مکرون په څپېړې وهلو غبرګونونه راپارولي دي. دا چې مکرون چا او ولې په څپېړه ووهه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د خپل هیواد سویل ته د یو رسمي سفر پر مهال د یو نامعلوم کس له لوري پر مخ په څپېړه وهل شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپور شوي دغه ویډیو کلیپ کې ښکاري چې په شنه رنګه کمیس کې یو سړی راځي او ښاغلی مکرون په څپېړه وهي. له دغې پیښې وروسته امنیتي کسان ولسمشر مکرون له هغه ځایه وباسي. ویل کېږي چې د پیښې په تړاو 2 کسان نیول شوي دي. فرانسوي خبریالانو په ټویټر پیغامونو کې لیکلي دي چې د والنسي ښار په لارو کوڅو کې له پیښې وروسته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه لیدل شوي دي. راپورونو کې ویل شوي بریدګر سړی د ښاغلي مکرون د وهلو پر مهال چیغه کړه مړ دې وي مکرون ایزم. ښاغلي مکرون په ویډیو کلیپ کې لیدل کېږي چې یوه شېبه شاته ستنېږي خو وروسته د خلکو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کېږي. د ای اف پي خبري اژانس په راپور کې ویل شوي له یو ځایي چارواکي او یو بل کس نه دې لړ کې پوښتنې ګروېږنې شوي خو تر اوسه د پیښې د انګېزې په هکله څه نه دي ویل شوي. د فرانسې ګڼو سیاستوالو دا پیښه غندلې ده. ولسمشر مکرون همدا اوس د فرانسې بېلابېلو سیمو ته په رسمي سفر وتلی او له دې پیښې وروسته چارواکو ویلي په هیواد دننه به د نوموړي سفرونه دوام وکړي. ولسمشر مکرون دا سفر داسې مهال پیل کړی چې له 1 میاشتني ځنډ وروسته د دغه هیواد رستورانتونه د خلکو پر مخ پرانیستل کېږي.